إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده سورة البقرة آيات نمبر 209 او 200 ولا ساتره تفسیر کوم کې موږ ذکر کړ. خدای تعالی زبارک یو خبره بلم دا ووري چې دا خبره موږ ذکر کړې و چې دغه آیات هم د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د سریه بارک نازل شو. چې اول پر الله پاک دا خبر وکړه چې هغه سوال وکړ د نبی علیه السلام نه چې موږ کومه غزا کړې ده نخلا مقام کې موږ ته عقاب نشته، یعنی مؤاخذه د الله لخوا نشته، خو موږ څه د اجر او د ثواب تمه امید ساتو کنه. نو په دغه آیتونو کې الله پاک دغه صحابه چې عبد الله ابن جحش او ولس د نور چې ټول مهاجرین الله پاک دوی صفاتو کې الله دوی صفات الله پاک باندې مجید کې په کوم ځای کې وکړ په سبب د عمل د دوی باندې چې هغه جهاد فی سبیل الله. نو کوم انسان چې جهاد فی سبیل الله کوي دس انسان ته الله ډېره غټه مرتبه ورکړي. چې ورکړي ډېره غټه مرتبه الله ورکړي او ډېر زیات الله ذلوي. الله پاک داسې ذلوي لکه ارمر داسې پړکېږي او دا رقم ذلیږي. او د مجاهدینو ته الله هر وخت عزت ورکړی ده. لکه شیخ اسامه ته وګوره، ملا محمد عمر ته وګوره، استاد یاسر ته وګوره. نور هم ډېر علما تېر شوي دي که نه. استاد یاسر نه به علم مضبوط و، پیسې به یې ډېرې وې، خېټه به یې غټه وه، خو الله د هغوی صفت نه ده کړی. د مجاهدینو الله صفت کړ. الله تعالی فرمایي: ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل ده. یقینا څوک؟ یقینا کسان چې ایمان راوړل. والذین هاجروا دا کسان دوی هجرت کړی دی الله د دین لپاره. وجاهدوا فی سبیل الله او دوی جهاد کړی دی الله په لاره کې. نو دغه صحابه وکړه دوی ایمان هم راوړل، دوی مهاجر هم او په سبب د دې سره باندې دوی مجاهدین هم وګرځېدل. سبحان الله. اولئک دا کسان چې دی یرجون رحمت الله دوی امید ساتي د رحمت د الله تعالی. والله الله پاک غفور بخنه کوونکی دی، رحیم مهربان ذات دی. الله پاک بخنه کوونکی مهربان ذات. نو دغه چې دا کوم تاسو ګورو قرآن مجید کې دا کمال ده. امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې دا خبره ذکر کړي چې کله په قرآن مجید کې کوم چې وعید راشي نورسته فورا الله پاک وعده ذکر کوي. وعید نه بعد وعده، انذار نه بعد تبشیر، تبشیر نه بعد انذار. چې کافران ذکر سي جنتیان ذکر کوي، چې کافران ذکر سي مسلمانان ذکر کوي، چې جهنميان ذکر سي جنتیان ذکر کوي، چې دنیا ذکر سي آخرت ذکر کوي. دې ته ورته تقابل مضمون. د تقابل مضمون په قرآن مجید کې بار بار او په شدت سره راغلی. چې کله د بخوانی امتونو خبر ذکر سي بني اسرائیل او پراخانی امتونه روسته د دې امت خبرم ذکر کوي. نو دې ته ورته تقابل. دا کمال په بعض کتابونو کې او دا کمال په قرآن مجید کې په شد او ما سره ډېر زیات موجود ده. نو دلته چې کله مخکې دا وعید ذکر شو چا چې جهاد ونه کړو او سوچ د الله دین نه واوښته
او د یهودو او د نیټو او د امریکا تابعداري وکړه او دنیا پرستی ته کار ویلې، نو دغسې کسانو باره کې چې هلته وعید وکنه و دلته الله په خپل وعده ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې چا د دین نه مخ واړو نو سخت سخت عذابونه دي که نه، که چا په دین باندې عمل وکړ د هغه لپاره دا خسته خسته نعمتونه دي. الله فرمایي دغه کسان مؤمنان دي، دغه کسان چې کوم د الله دین لپاره هجرت کړی اوچت خلک دي، دغه کسان مجاهدین دي او دوی ته الله غټه مرتبه ورکوي او دوی د رحمت امید ساتي. په دې دواړه آیتونو کې که موږ تاسو ګورو د هجرت او د جهاد معنا بالکل واضح ښکارېږي. څنګه ښکارېږي؟ یا الله تعالی فرمایي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان والذین هاجروا چا چې هجرت وکړ، دا دواړه کارونه واضح دي که نه؟ خو دا جهاد ټکی پسې متصل کړو. وجه دا ده په دې هجرت کې ګوره جهاد هم داخل ده. چې داخل ده په دې ایمان کې هجرت هم داخل ده. جهاد په هجرت کې داخل ده، هجرت په ایمان کې داخل ده. خو بیا هم دا وضاحت یې دې لپاره وکړ چې د انسان ډېر زیات هیلهګر ده او د انسان ډېر زیات بانې جوړې شي جوړې ولا دسیو ولا اسیو ولا دا به څنګه چلو او د بچیانو نفقه ګټل هم لازمي وه ولا خېټ هم ځولی و د شیخ اسامه بچیان نو، د ملا محمد عمر بچیان نو، د استاد یاسر بچیان نو، سلطان صلاح الدین ایوبی بچیان نو، د دې خلکو بچیان نو که نو؟ بچیان یو. چې د هغوی بچیان وو، هغوی بچیان لرل، ښځې وې، خپلوان یې وو، غریبي وه، حالات خراب وو، خو هغوی بیا هم څه کړي دي؟ هغوی ګوره بیا هم د الله په دین باندې عمل کړی ده. نو موږ او تاسو لپاره یو ښایسته نمونه د تابعدارۍ پرېښوده، موږ او تاسو لپاره یو ښایسته لاره پرېښوده. نو اوس موږ او تاسو بهانې نه شو کوی. چې نه شو کوی؟ صحابه سره به خالي کجورې وي، کجورې چې به وي. ابو هریره فرمایي چې کله ما د نبي صاحب په مدرسه کې داخله کړې او پروت وم د الله دین مې زده کوو، ابو هریره رضی الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې دومره لوږه به په ما باندې راغله چې زه به راخطا شوم او بېهوشه به شوم. چې به شوم؟ راخطا به شوم، بېهوشه به شوم. خلکو به دا ګمان کو چې ابو هریره باندې مرګي راغلی دی یا پیران پې ناست دي. خوله کې به یې راته یا په سر کې به راته خپه کېښوده او یا به یې خپله پڼه رابوی کوله چې دا والا پیران مرګي پرې راغلی دی. ما به وته چې خدای تاسو هدایت وکړه، رک روغ یم خو خېټه مې خالي ده، دومره وږی یم چې بېهوشه شوم. چې شوم؟ راسه نن سبا موږ او تاسو ته دومره خوراکونه دي چې ولاکه پې مړېږو او نه ولاکه خلاصېږي. نور شی پرېمانه دي خو مړه وایي فلسفه رہے گیا تلقین غزالی نہ رہی. چې نه رہی؟ فلسفه خو شته، دین خو شته، چې نه رہی تلقین غزالی نه رہی. هغه د امام غزالي چې کوم ګوره دا کوم قرآن چې اوس موږ سره همدغه قرآن هوبهو صحابو سره موږ ګوره دا کوم قرآن الحمدلله چې اوس موږ سره موجود ده دا هوبهو هغه قرآن ده چې کوم نبي علیه السلام او صحابو سره هم خو هغه ورباندې عمل کو، یقین ورباندې کو، د دې اسلام لپاره قرباني ورکوله، نو هغوی ته الله مرتبې ورکړي. چې ورکړي؟ خو موږ او تاسو سره همغه قرآن ده، همغه دین ده، لا شرح هم پې ولیکل سوی، تفاسیر هم پې ولیکل سو، احادیث هم ټول عجمه سو الحمدلله، علما هم ښه ډېر دي. خو موږ هغسې عقیده پې نه لرو لکه کوم عقیده چې صحابه و، نبي علیه السلام او تابعین او تبو تابعین لرله. ځکه د هغوی عقیده مضبوطه وه که نه؟ ځکه په دنیا باندې بادشاهي کوله، په چي باندې بادشاهي کوله او موږ او تاسو په چي باندې بادشاهي کوو. سبحان الله. نو دې پورې خبره کوله چې موږ او تاسو نن سبا بادشاهي نشته. وجه دا چې موږ او تاسو ضرورت کوو ټول عرب عجم ټول د امریکا تسلط لاندې یو. د امریکا را باندې بادشاهي ده، د نیټو را باندې بادشاهي ده. دا د موږ چې کوم دا حکومتونه دي دا د عرب او د پاکستان او د اسلامي په نوم اسلامي ملکونه دي، دا مشران دا ټول د امریکا او د نیټو غلامان دي. چا غلامان؟ د امریکا او د نیټو غلامان دي. نو ځکه موږ او تاسو هم ذلیل یو. مشران د امریکا او د نیټو غلامان، د پاکستان باچا چې کله مقرر شي پاکستان باچا، نو دا باچا چې کومي دا چې کله ځي اول هلته امریکا ته چکر لګوي چې زه خو د پاکستان باچا شوم څنګه چلو کم. د امریکا باچا په شاو ډبه جو باډن خبیث یا بل چې زه به زنده باد ورځله خیره ته راغلی موږ د اشروات واخیسته او موږ د شاباشۍ واخیسته
او وایټ هاوس کې به تا ته ډوډۍ وکړو او بس پښې وټپې چې زه ورځه له خیره غټ خرڅ شو. نو تا خبره مولوي صاحب خبره غټ خرڅ شي ځکه جو بایډن خپله خر خو ښه شی مړه خر خو جهنم ته نه ځي. جو بایډن هغه نه بدتر ده خنزیر نه بدتر ده. د امریکا مشر او د نور کاپیران چې کوم دي دا ډېر رذیل سپک خلک دي شي دا هغه چا دوی ته عزت ورکړی دی چې خپل ذلیله دي. نو څوک چې په دین باندې پوهېږي په اسلام باندې پوهېږي هغوی ته دا کاپیران داسې ښکاري لکه خنزیر نه بدتر ولا چې هغه نه ورته بدتر ښکاري چا که چې ایمان او چا که چې ایمان نه وي که نه نو جو بایډن ته ولسمشر وایي پیوټن ته ولسمشر وایي هندو ته لالا وایي سیک ته لالا وایي دا چیز څه رشخان دی ایمان خو پکې نشته که نه. او چا که چې ایمان وي هغه دې مقابله کې بیا توره راباسي دې مقابله کې جهاد کوي دې مقابله کې هغه سي الفاظ استعمالوي چې کوم د دوی شان سره مناسب دي. اوس یو شی الله نجس پیدا کړی ده کافر نجس ده مشرک نجس ده پلید ده خنزیر نه بدتر ده خو چې الله ورته دا الفاظ ویلي نو موږ او تاسو باید پکې ونه شرمېږو موږ او تاسو باید چا پروا ونه کړو. قرآن کې الله تعالی هم څوک چې دروغ وایي په دې باندې د الله لعنت ده د ملایکو لعنت ده د اهل علمو او د صالحینو د ټولو ور باندې لعنت ده چې څوک دروغ وایي. لعنت الله علی الکاذبین قرآن کې راځي که نه کاري صاحب نو یا الله لعنت ده په چا باندې په دروغونو باندې. او په دنیا کې چې نن سبا ډېر زیات دروغ وایي شوی ډېر زیات دروغ وایي اول نمبر هغه امریکا ده نیټو ده اسرائیل دي. موږ وانته خلکو ته چې مدرسو کې ناست دي او دینداري کوي خیرخواهي کوي د خلکو بچیان عالمان حافظان قاریان مفتیان علما صالحین ورنه جوړوي موږ ته وایي تاسو دهشتګرد وئ تاسو څه وئ وایي تاسو دهشتګرد وئ او تاسو القاعده وئ او تاسو اماراتیان وئ او تاسو تحریکیان وئ او تاسو خلافت والا وئ بس ورته موږ ټول یو غم مه کوه موږ ورته القاعده والا هم یو اماراتیان هم یو دهشتګرد هم یو پته یې څه ورته ختمه خبر چې څوک په دین باندې عمل کوي هغه تا ته دهشتګرد ښکاري څوک د اسلام دفاع کوي اسلام ګټي مسلمانان ګټي فلسطین ګټي چچنیا ګټي بوسنیا ګټي سومالیا ګټي هغه د دهشتګرد وایي ورته اول نمبر زموږ نوم په تور لیست کې ولیکي ختمه خبر سبا ورته تا نه ډارېږو مرګ داسې مرګ راځي که نه مرګ خو شک نشته مرګ کې څوک شک کوي مرګ کې چا شک شته نشته که نه دغسې خو د امر را روان ده غوره خبر دا چې همدا خپله سبیل راټینګ کړو موږ تاسو سبیل څه ده موږ تاسو سبیل جهاد ده که نه نو دې پورې مې خبره ورته کوله چې موږ او تاسو ورته خپل عقیده نه پرېږدو ختمه خبر خپل نظر ورته موږ نور نه وړو بس ته کوتاهي هم ډېره وکړه سبقونه هم ډېر ویلې مدرسې هم ډېرې ویلې ورته دغه رقم دنیا پرستي هم ډېره وکړه خو دې نه بعد موږ چې نور ورته د دین بې عزتي نسو برداشت کوئ د اسلام بې عزتي نسو برداشت کوئ فلسطین کې چې کوم ظلم ران دا ظلم نشو برداشت کوئ او دا چې کوم تاسو زموږ ځوانان تخریب کړي دي او زموږ د ځوانانو عقیده هم خرابه کړې ده د سپین ږیرو عقیده هم خرابه کړې ده زموږ د ولس عقیده هم خرابه کړې ده د پاکستان عقیده هم خرابه کړې ده د عربو عقیده هم خرابه کړې ده په څه شي باندې په دې نټ باندې نور ورته تو لعنت دي په دې نټ باندې او بیا تاسو ملکونو چې کوم پاسپورټونه دي چې هغه د امریکا او د لندن په دغه باندې ورته تو لعنت یو خو ورته یو د افغانستان پاسپورټ ده چې سړی حج ته عمرې ته ځي لا یوه خبر جواز لري هم خالي جواز دی چې حج عمرې ته لاړ بل چې ته به نه ځي که بل چې ته ځي نو بیا په دې هم لعنت نو دې پورې مې خبره کول عزتمندو چې دا خبره امام رازي رحمه الله ذکر کړې وه امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې ویلي چې قرآن مجید کې دغه تقابل مضمون ډېر زیات راځي و دا خبره خو ته ذکر شو دې نه به ډایرکټ ځو 209 حدیث نمبر آیات څو نمبر آیات 209 حدیث نمبر آیات د سورة البقره کار څه باندې په څو مسپاره کې راځي فین خفتم فرجالا او رکبانا دو مسپاره کې په څو مسپاره کې دا دو مسپاره تاسو کته کنه ټول چیز نه ډاکوا جهاد دعوت تبلیغ درس تدریس انفاق فی سبیل الله او د غیرت نه ډاکوا شنه ډاکوا قرآن په انسان کې غیرت پیدا کوي شی پیدا کوي دا نه سبا چې پاکستان والا بغیرت سوي دي
ایران والا بے غیرت دي او پاکستان والا بے غیرت دي افغانستان والا بے غیرت دي عرب بے غیرت شوي دي او کوپر دومره په دنیا کې کوپر ته ترقي ورکړې ده دا وجه دا ده چې مسلمانان د قرآن په حقیقت باندې ځان نه پوهېږي مسلمانان د قرآن چې کوم مطالبه ده چې هغه د الله کتاب حاکم کول دي د الله دین حاکمول دي او د الله دین ټوله دنیا ته رسول دي نو مسلمانانو دا کار پرېښه ده نن سبا چې کړي دا کار یې پرېښه نو ځکه مسلمانان ذلیل دي که مسلمانان دا کار وکړي او دنیا پرېږدي خواهشات پرېږدي بیا به مسلمان په دنیا کې الله ورته عزت ورکړي چې به ورکړي الله نن سبا چې موږ او تاسو عزت نشته وجه دا ده چې موږ او تاسو د الله دین پرېښی ده نو په دغه آیات کې د سورة البقره چې الله تعالی فرمایي نو دې پورې مې خبره کوله چې دغه سورة البقره کې لا موږ او تاسو لګیو دا چې موږ او تاسو ته آل عمران ته ورسېږو جهاد آیتونه چې وګورئ سورة النساء کې چې وګورئ سورة المائده کې جهاد آیتونه چې وګورئ سورة انفال کې چې وګورئ سورة توبه خو چې وګورئ بیخي سړی به حیران شي خدای پاک دا څنګه چل ټول قرآن جهاد 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 نه ډک دی چې نه ډک او موږ او تاسو ټول څوک په تبلیغ کې وخت لګو څوک په مدرسو کې وخت لګو څوک په عمرو کې وخت لګو او څوک په حجو کې وخت لګو او څوک په مدرسو کې څوک مولا چا امامتي نیولې ده بس خالي امامتي تم کاوله ده او خالي جماعتو ته او کاروبارو ته او تبلیغ ته په دې باندې خلاصېږو نو دې سره سره موږ او تاسو جهاد فی سبیل الله ته تیاریږو په دې آیتونو کې الله پاک دا فرمایي اول تاسو لفظي معنی واورئ خلاصه د دې آیتونو دا ده چې تاسو که جهاد کوئ او کار حالات کې وایي ګوره د جهاد نه بل سخت حالات نشته ګوره کوم انسانان چې عملی جهاد کوي او د الله دین لپاره عملی قرباني ورکوي دغسې کسانو ژوند ډېر غټ مشقت سره مخ چې سره مخې الحمدلله نو دا خبره مې کوله چې کوم انسانان د الله لپاره حقیقي جهاد کوي او د الله دین لپاره قرباني ورکوي نو دغه کسان چې کوم دي دوی قسم قسم تکالیف سره مخ کله به ورته امریکا پیغور ورکوي چې تاسو سره به موږ ګورو په ټول لیست کې دی اچو ورته موږ تاسو پورې خاندو ورته تا بچي او ته بچي شي ټول لیست به شي ورته موږ ورته مخکې نه تیار ټول لیست دې څه خبر ده ولا هغه ده داسې او دا خلک پیدا سوي دي او داسې خبرې کوي دا خبرې خو ته په قرآن کې مخکې نه موجود وي خو ته ورته قرآن ته ناست نه وې او تا هغه چا سره قرآن ویلی چې هغه داسې چشمې تا ته لګولې وې چې څنګه حلوا راوړې او څنګه تنخوا راوړې او څنګه خپله خېټه غټه کړې او څنګه ځان ته کو جوړ کړې او په دې باندې هغه مولانا بجلیګر ناشنا خبرې کوي مولانا بجلیګر وایي که نه وایي یو ملا مې وکتو چې وایي موږ کلي کې یو جړا مړو څوک مړو جړا مړو نو وایي ما ته وویل چې راسه جنازه پې وکړه وایي ما ورته چې په جړا باندې جنازه نه کوم زه ورکېږه نو یو بل ملا پې جنازه کړې وه وایي ما ورته وویل چې مولوي صاحب بل ځای کې مې چوکت مخ مې ونه پټ کړه مولانا بجلیګر دی وایي ما ته چې مولانا صاحب مخ درنه ولې پټ کړه ما ورته چې ما سره خبرې مه کوه ته څه خل مولا یې چې زمونږ کلي کې جړا مړ شوی په دې جړا باندې ما جنازه نه کوله او تا پې جنازه وکړه دا ولې نو وایي ملا راته وویل چې مولانا صاحب خفه کېږه مه کنه موږ ته خو هم چل راځي که نه وایي ما چې که د جنازې نیت کوی ما دا وویل چې یو منبوس په اروا د دې د اوس که نه وایي موږ هم داسې کار ورسره وکړی خبرې وایي بیا بل چې کې بل ملا وکته وایي دوی کوله چې یا الله دغه متوفا ته د جنت وړه دروازې خلاصې کړي چې خلاصې کړي د جنت وړه دروازې هغه چا ته خلاصې کړي چې هغه صدیق اکبر وي چې هغه د الله په دې باندې پوره عمل کړی د الله دین لپاره قرباني ورکړې داسې نه چې ناست دلته وي او کله غوږو کې ګوتې وهي او کله پزه کې ګوتې وهي نو داسې کس نه خلاصېږي که نه معلومه دا خبره چې موږ او تاسو به دین لپاره پوره پوره قرباني ورکوو بیا به موږ او تاسو دروازې خلاصېږي چې به خلاصېږي او دا دروازې چې دي نو دروازې د جنت هغه چا ته خلاصېږي چې هغه صدیق باندې قرباني ورکړي هغه دعوت تبلیغ کړی هغه درس تدریس کړی هغه د الله د موږ تدریس نه خالي خو د دین ورښودلی او خلک په دې باندې برابر کړي او بیا د دې دین لپاره قرباني ورکړي
د دې دین لپاره جهاد کړی دا نه چې په تیار راغلی او په تیار بس جنت غواړي ولې چور ته ورته په دې آیت کې دا خبره ادیات نه چور دا واورئ چې په دې آیت کې فإن خفتم فرجالا او رکبانا په دې آیت کې دا خبره ذکر کیږي الله فرمایي که تاسو په څومره خفګان کې وئ په درد کې وئ په یره کې وئ که په جهاد حالت کې وئ کفار در پسې دي نو تاسو بیا مونږ نه پرېږدي چې به نه پرېږدي مونږ به نه پرېږدي نو دغه رقم د دې آیت نه چوړه خلاصه دا شوه چې تاسو په ډاره کې صلات الخوف وروسته به انشاءالله تاسو ته راسي په سورة النساء کې سورة النساء آیت نمبر 101 نه نیولې تر 103 پورې په دې آیتونو کې چې دا هغه ذکر کیږي صلات الخوف په دې باندې بیا سنن ابي داود ډېر ښایسته تحقیق کړی ده امام ابو داود رحمه الله په دې باندې په بهاره دوره کې ویلی ده نو ډېر ښایسته کتاب ده امام ابو داود رحمه الله په صلات الخوف باره کې بیا ډېرې طریقې ښودلي دي چې په څو طریقو باندې لمونځ کېږي دا ډېر زیات طریقې دي نو بیا د علم خاوندان دي ابو داود ته رجوع کړي او یا د سورة النساء آیات نمبر 101 نه تر 103 پورې ته رجوع کړي نو په دې آیتونو کې مې دا خبره کوله چې الله په هر حالت کې به تاسو لمونځ کوئ نو الله فرمایي که په فإن خفتم که په تاسو په یره کې وئ په ډار کې وئ د دشمن نه مفعول دلته حذف ده چې کله مفعول ډېر واضح او ښکاری نو بیا مفعول حذف کیږي د وجه د صراحت نه فرجالا ای تاسو پیاده مزل کوئ او رکبانا یا په سوالي کې سپاروئ په ګاډي کې په موټرسایکل باندې سپاروئ شاته کفارو ټانګ در روان ده سبحان الله په موټرسایکل سپوري او د کفارو ټانګ در روان ده او ډرون بر در باندې ګرځي چې باندې ګرځي ځان دې پټ کړی په غرونو کې یا په بوټو کې پټي نو په دې ډار کې مونځ کوو چې کوه الله په دې وخت کې هم په ډاره به مونځ کوي وجه دا ده چې په دې وخت کې مونځ نه پرېږدي او دا چې کور کې کلانې ناست او ښه تنکی ځوانه مي او پلار ته چې مونځ وکړه او دی نه کوي نو دا بچی بیا چې دا د غټ کوتک لیاقت لري داسې کوتک سړی ورته وباسي او دا ملا پې تکه شنه کړي خو دا پلاران یې خدای ولې سادهګان دي پیسې هم ورته ګټي داسې زوی خو ولاکه کور کې پرېښودل بیخي پکار دي چې نه مونځ کوي نه دعوت تبلیغ کوي نه جهاد کوي نه قرباني ورکوي خانټ موبایل ته یې کار ویلی ده ورته مات که دا ټچ موبایل دا بعضې پلارانو خپله بچي د ټچ موبایل اخیستی وایي زه ټچ موبایل استعمال کړه چې هوښیار سي په دې هوښیاره راته په دې ونه لوپر جوړېږي ډم ونه جوړېږي په ټچ موبایل کې ور علم نشته ګوره وایي نه مولي صاحبانو تاسو په څه پوهېږئ او ملایان په حکومت نه پوهېږي او ملایان بس په هېڅ شي نه پوهېږي او ملایان خالي په دې ښه پوهېږي چې څنګه حلوا ډېره وخوري او څنګه خوراکونه وکړي ورته ملایانو چې کوم سیاست تاسو ویل ده ورته دغه سیاست ورته تاسو نو که تاسو کې عقلي تاسو نو دا سیاست ته بالکل بیا هېر نه شي چې 48 ملکونه څو ملکونه راغلي 240 عملي راغلي او شپږ نور دا ګاونډیان ورسره ولاړو 48 ملکونه افغانستان ته راغلي او دا ټول چا ذلیله کړه او دا چا مات کړه الله د چا په سبب باندې د ملایانو په سبب باندې د طالبانو د حافظانو د مجاهدینو په وجه نه دا ورته الله سبب او علت جوړ کړ او دغه کسان دغه ټول ملکونه الله مات کړ دا ورته د ملا سیاست ته نه ګوري څومره ارزاني راغلی ده د حکومت اوس د چا په لاس کې ده د الله په لاس چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده څنګه د ګنجیانو منجیانو نه حکومت واخیسته واخیسته که وایي نه اخیسته د حکومت چا ورنه واخیسته دغه رقم څنګه چې هغوی نه الله حکومت واخیسته اوس ملایانو ته الله حکومت ورکړه چا ته ورکړی اوس ملایان باید خپل ځان وپېژني ملایان باید دنیا پرستي پرېږدي خواهشات پرېږدي او دنیا پرېږدي خوبونه پرېږدي دوه او درېم واده پرېږدي ملایان باید خو دې دین ته خدمت وکړي او دا حدودات جاری کړي چې ته غل ګیر کړي لاس کټ چې کله خبره حد دې پوره یي که نه مثال او دومره غلا کړي چې سرکۍ حد ته رسېدلي پوه شي هدایت چې کومه کتاب و جنایت کې ذکر کړي او نور فتاوی ذکر کړي دي چا چې قتل وکړو عمدن قصدن قتل چا وکړ نو دې قاتل چې عمدن قاتل ده د اسلام کې سزا څه ده قتل ابد قتل چې ختمه خبر دا سزا چا ټاکلې که څوک دا وایي چې غل نه لاس پرې کول
زانی محسن شادي شده قتل کول یا قاتل عمدن قاتل قتل کول دا وحشانه سزا ده. نو تورته ته دسه کافری لکه څنګه چې ابو جهل کافر د قران سزاګانو ته چې چا وحشانه خبر وکړي دا وحشانه سزاګانې دي یا دا ډېر سخت دي گزاره پکاره مولوی صاحب ورته په قران کې چې گزاره کې نو ایمان به لاس نه وځي چې به لاس نه وځي قران زمون قانون دی تر مرګ پورې قانون د لخر مرګ پورې قران نه پریدو لخر نورخه هر شي پرې خو دې سو ته خوراک پرې خو دې سو خوبونه پرې خو دې سو کور پرې خو دې سو مدرسه پرې خو دې سو ارچ ته تیارو مشکل نست هر شي پریدو خو قران نور نه پریدو چې نور نه پریدو بس ورته ډېر کوته موږ ګرم ځای سپیره شو سبب الله راته محشر میدان کې چې مولوی صاحب تا ته علم درکړې ولې خبره ته په نه پیدا په منطق او په معانی او په اصول او په دا علوم دی ویلو دا ته چې لپاره ویلو چې قیل او قلنا نه دا خو دې لپاره چې ته د امریکا پسترو کې سترګې واچې د کوپر پسترو کې سترګې واچې او کوم نیټه چې الله موږ ته لیکلي ولا کې بلکې کله چې موږ نیټه پوره شو کنه بیا مرګ څوک رسته کوي نسی ګوره او نه څوک مخکې کوي سي قسم په الله چې الله په موږ ته مرګ نه لیکل کنه دا ټوله دنیا یو خوا نیټو مور سره ولاړه چین دی مور سره وجې سي روس دی مور سره وجې سي ټول نیټو ملکونه دی وجې سي چې دي سي او دا مسلمانان دي مور سره ودرېږي والله بالله که موږ او تاسو یو اختتم ولا کزر ورسې قسم په الله درته وګوره او چې کوم بهادر انساني غیرتي انساني او خپل سر نه کپن تړلای او دا وای چې الله اته دین لپاره به دا سر قربان کړی دا د دې سر به الله ډېر زیات لحاظ کوي ګوره سبیلنا پوه کوم سر چې د الله دین نه قربانيږي د دې سر ډېره غټه مرتبه ده ګوره او دا کوم سرو چې قرار کورو کې ناس دي او خالي خوراکونه کوي نو دا سر د الله ډېر بدی سي د سرو مسوک سکی چې نه دعوت کوي نه تبلیغ کوي نه تدریس کوي نه جهاد کوي نه جمعه سره محبت ده نه جمع تزي روزم نسی مجبورې نه نسی کومز کې ټکا ټکا مجبورې نه کوي نو دا رقم دی په خبره کوله چې موږ او تاسو باید د الله دین لپاره پوره د الله په دین کې ور داخل شو دې لپاره چې الله د دین حاکم سي او د الله دین په ټوله دنیا باندې ولزيږي او د الله دین چې کوم بیرغ ده دا په ټوله دنیا باندې ورپیږي نو دغه رقم موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې موږ او تاسو د الله دین کې پوره ور داخل شو ور داخل شو پوره دادي چې کلمه بم وای موږ به په عزت مجمع سره کې روزه بم نسله خیره زکات بم ورکش در باندې پرس حج ته بم در باندې پرس دا رقم دعوت تبلیغ بم کې درس تدریس بم کې ختم بم کې لخرام بم کې کنه او دې سره جهاد بم کې چې بکې او دې سره د کوپار سره مقابله وکړي د يهود سره مقابله کې د نصاراو سره مقابله کې الولا والبراء وکړي دغه رقم چې موږ او تاسو پورې الله تعالی په سورۃ بقره کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه الله فرمایي د ایمان والو په اسلام کې چی شي پورا چی شي پورا داخل شي الله تعالی فرمایي نو پورا داخله دل په اسلام کې دا شرط عزت مند ترڅو په چې موږ تاسو اسلام کې پورا داخل نشو نو موږ تاسو الله عزت نه راکړي نو موږ تاسو الله په کامیابی نه راکړي کامیابی موږ او تاسو هغه وخت ملاويږي عزت موږ او تاسو په هغه وخت ملاويږي چې کله موږ د کوپر سره بایکاټ وکړو چې وکړو د يهودو سره د نصاراو سره او د نور خبيثانو سره بایکاټ وکړو ترڅو پورې چې موږ امریکا سره جوړای او دوستانه او مرګرتي او هندوانو سره او چینایانو سره او روسيانو سره نو موږ او تاسو خیر نشته چې نشته چې کله موږ او تاسو ټول کوپر سره ورانه ختمه خبر چې د خپل کار کې بعد چې په خته دي ولا پر رسمیت باندې باید رسمیت چشته ورته رسمیت پیښورته موږ امریکا پر رسمیت نه پیژنو پیدای ور باندې کوو ان شاء الله لخر به ورته تیارو لخر افغانستان نه او دی خراسان نه بل خره تیاریږي لخر نعره تکبیر ګوره موږ او تاسو بد دی افغانستان نه لخر او دغه امارت په سرپرستی باندې لخر خراسان مو ونه چې مونږ جوړو
خراسان مونه جوړو ان شاء الله او دا لخر به دجن اخرم ته یادګنه دا غوانا به اخرم ته یادګنه خیره ان شاء الله دلته نور چې دا دی الله پاک خپل پیشنګوئی ده الله تعالی قرآن کې درو دا خبره کوي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا او ولو كره المشركون او كافرون ما دي کنه درې اور الفصوت صف کې صوت فتح صوت توبه درو چې راځي کنه نو الله فرمایي دین ز غالب مو شي غالب مو دین ز غالب مو دا الله قانون دا چې دا دی الله قانون دا الله تعالی فرمایي الله سبحانه وتعالى خبر ذکر کوي چې د الله قانون دا چې الله به دین غالب ان شاء الله خو الله پکې موږ تاسو غیرت ګوري الله دې موږ تاسو کې غیرت پیدا کړي چې والله موږ تاسو کې غیرت پیدا شي کنه مر خو سي مر راضي مړه د ګیدړ او د بوزدل انسان سل کاله نه زر کاله څو کاله تیر کی هغه نه یو ورځ یو شپه چې په دین کې تیریږي او د زمری واده تیریږي او د فدای واده تیریږي د مجاهد یو شپه یو ورځ او د بوزدل انسان زر کاله عمر ولا کسره برابر خو کاش کې عاقلان به خبر باندې پوي شي څوک عاقلان او چا کړلی هغه وځي د بوزدل ما او زه دی وای بس پروانه کې چار شي ما خو زه دی ما دی عمر ډیر شي او د عمر به الله ډیریم نه ګور امر شهر چې بوزدل مړ کیږي ور مولا محمد عمر په خپل مر شو کنه ګور افغانستان نو څومره شهیدان شو ماشاءالله او نو څومره خلکو مسا قرباني ورنه وره دا د الله تقسیمات دي په دغه آیات کې فإن خفتم فرجالا او رکبانا الله تعالی د دې آیات خلاصه هم تاسو ته ویل چې په یو حالت کې مونږ قضا کول نشته یو حالت کې فإذا امنتم الله فکر تاسو په امن کې شي فذكروا الله تاسو یاد کې الله تعالی کما لک څنګه چې علمکم الله په خودر کړی تاسو ته ما دا وسلم تکونو چې نو تاسو ته علمون پاغه نه پودلې مونږ بیا پاغه طریقه کوي چې کومه طریقه الله درته خودلې ده کومه طریقه چارته خودلې ده الله درته خودلې نو پاغه طریقه به مونږ دې آیات لاندې تفسیر کبیر امام رازی رحم الله خپل عبارت نقل امام رازی فرمایي د آیات باره کې اما القتال الواجب دا قتال او جنگ د الله دښمنانو سره کول دا څه ده پرس واجب جمهور واجب پرس ته وخه د موږ حنف اصطلاح نو امام رازی رحم الله دا قتال د الله لپاره او د الله د دین لپاره دا فرض د جهاد شه خ فهو كالقتال مع الكفار لکه کفار سره جنگ کول دا ورنه مراد ده وهو اصل في الصلاه الخوف وفيه نزلت الايه و دغه آیات چې دا نازل شوی دا اصل پدې کې چې هغه صلات الخوف ده چې کله یې در باندې راشي یا بل څه تکلیف باندې راشي په هر حالات کې په مرستیا کې په یې کې په یو حالات کې به مونږ نه پرې دي شي نه پرې دي دا خبر امام رازی رحم الله کې هم دغه رقم کوم تاسو ګورو نور علما عبارتونه نقل کړی دي اقوال پکې ووري فإن خفتم دې کې درې خبرې ووري درې اقوال ووري یو قول دا فإن خفتم کچیر تاسو په ویره کې وای قال الواحدي واحد رحم الله فرمای چې فإن خفتم عدوا کتاسو ډاریږي د دښمن نو عدوا دا مفعول حذف شوی ده ځکه نه دراوړی کنه موږ چې کړه مفعول ډیر واضح بیان حذف کی دا خبره علامه واحد رحم الله کې دا رقم بل دوم کول په دې کې دا ده فإن كان بكم خوف من عدو او غيره کچیرته پتا سو باندې يروي چوي يروي د دشمن له خوانه يروي او یا د بشره له خوانه پتا باندې ير راغله نو مونږ باندې پرې شي باندې پرې مونږ باندې پرې دغه رقم دریم کول پکې دا ده چې دا اول کول امام رازی ذکر کړی دا تفسیر کبیر دوم کول او دا دریم کول هم دریم کول دا فهمي فإن خفتم فوات الوقت و امام رازی رحم الله دا خبر ذکر چې تاسو ډاریږئ د دینه چې د مانزه وخت ختميږي ان اخرتم الصلاه الى ان تفرعوا من حربكم امام رازی رحم الله دا خبر ذکر کوي چې تاسو په جنگ کې وي کفار سره جنگ کوي چې کوي او تاسو په یره کې په چش کوي په یره کې وي نو په دې یره کې تاسو مونږ ادا کوي چې ادا کوي په دې یره کې مونږ مپرې دی نو چې کوم خلق لکټه کټو مریضانی یا نت استعمال کړي شپه نه وخت پورې ناس بیا مونږ نه کوي نو دا کسان ته موږ پر خودل شي دي کوپر ها دا چې کله کوټو کې ناس دي
خوراکونه ښه ډېر دي، پیسې ښې ډېرې دي، اسباب ښه ډېر دي، خو بیا هم د الله دین لپاره مونځ نه کوي. ولا وبکو مونځ او داسې دي او هسې دي او اړې سر اړې راړې اخر مونځ ناوخته کې اوس ټومرې ولګې لکه چرګ غوندې منافق مونځ چې راځي او بیا ځان خلاص بولي. دلته دا خبره امام رازي نقل کړې ده چې هذا القول يوافق مذهب امام الشافعي رحمه الله، و دا قول د امام شافعي رحمه الله مسلک سره موافق ده. امام شافعي رحمه الله دا خبره ذکر کوي چې ته په دې پوهېږې. امام رازي دا قول نقل کړی د امام شافعي رحمه الله مذهب ذکر کړی ده. امام رازي رحمه الله فرمایي چې کله ته د کافر سره جنگ کې په جهاد کې لګې جنگ کې نو کافر سره هغه سره ډرون دا بمونه راچي او دا کوي نو تا نه وار پار خطا کړی پوه شوې. مجاهد وار پار نه خطا کوي، دا خو غیرتي انساني هغه دې میدان ته وردانګلي هم دې لپاره چې فدایي کوم له خیره او ځان په دین لپاره شهیدوم له خیره. الجهاد لبیک لبیک. نو دې پورې مې خبره تا کوله چې مجاهدین کله کفارو سره جنګیږي او جنگ مارکه رواني خبرې شدید جنگ رواني، نو په دې وخت کې د مانځه وخت راشي. چې وخت راشي د مانځه وخت څنګه راشي؟ امام شافعي رحمه الله دا خبره کوي چې ته داسې کار وکړه که ته ډزې کې یا مثال اوس پدې کې بټن وي نو که په لار روانې یا په موټرسایکل باندې سپورې یا په رینجر کې ناست یا بل چیز کې نو په دې تک کې ته مونځ وکړه. چې وکړه په دې حالاتو د جنگ کې هم ته مونځ کوه. چې کوه دا مذهب د امام شافعي رحمه الله ده. بلکې موږ تاسو کو دې خبره موږ تاسو په لاس راغله یو فائدہ لاس راغله چې په دومره سخت جنگ کې چې خو نیټوي او د دجال فوجونه او د کفارو بمباري او ډرون ته په سر ګرځي. ډرون په چی ګرځي؟ ډرون د تا په سر باندې ګرځي او ډرون ته باندې بمونه راوړي او ته په یره کې. نو په دې حالت کې چې دا په دې حالت کې بیا ته هغه باندې کې په دې حالت کې بم بیا ته چې نه کې موږ باندې پرې دي. نو په نور حالات کې موږ پرې خدل ستا. نو دا خبره ذکر ده چې جهاد د واجب مون نه پرې دي، د مون د واجب جهاد نه پرې دي. دا خبره ان شاء الله موږ تاسو امام رازي رحمه الله ذکر کړی ده. او په دې باره کې سورۃ الخوف باره کې پر وضاحت په سورۃ النساء کې وګورئ لخيره به ذکر کیږي. والله اعلم بالصواب. او بل خبره ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې غزوه خندق کله کېده، د خندق غزا چې کله کېده په دې موقع باندې نبی علیه السلام او صحابانو یو څو منځونه قضا شي. چې قضا شي د وجه د شدت د جنگ نه. نو کچا کو مجاهد موږ قضا شي نو علامه الوسی رحمه الله پر روح المانی کې دا خبره ذکر کړې ده. علامه الوسی رحمه الله فرمایي چې نبی علیه السلام بارک روایت راوړل ده چې نبی اعظم بیا د ماخستر منځو کوړو، اذان مو کوړ، اقامت مو کوړ، هغه کزې منځونه ټول بیرته راوګرځول. دا خبره چا ذکر کړې ده؟ تفسیر روح المانی. او علامه قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا اصل الصلاه اصلها الدعاء. الله اکبر. امام قرطبی رحمه الله دا خبره ذکر کوي چې په مانځ کې اصل شی چې دا هغه یره ده. په مانځ کې چې ولاړې والله نه ډارېږي، په مانځ کې چې ولاړې چا نه ډارېږي؟ الله نه. دا ونه کنه چې ولا امریکا به شي وای او ګوندیان به شي ورته ورکسي ټول ورته یما ورته یو الله دا غره ډارېږم بس. نور ته چا دا چا د لاس لاسي، د امریکا د لاس لاسي او د تور لیس والا د لاس لاسي او د میډیا والا د لاس لاسي او دا چا بس ختمه خبر ده. نور ده یمن یو الله ده. هغه مولانا بجلیگر وای کنه توحید تو یہ ہے کہ محشر میں خدا کہہ دے کہ یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے تھا. و توحید خدا ده اصل اسلام ده چې محشر میدان کې ولاړ الله ته او مخ دې پړکیږي او مخ دې زلیږي. اول ته الله خلکو ته چې خلکو دغه شیخ اسامه، دغه استاد یاسر، دغه مولا محمد عمر، دغه د دین فدایان، دغه مجاهدین او القاعده والا د دې مخ په پړکیږي. دا رقم الله بالته اعلان وکړي. الله بووي چې دا هغه خلک دي چې په دنیا کې د خلکو دوی سره د لپاره ورانه وا چې دوی زما د دین لپاره جهاد کوي، زما دښمنانو سره جنگیدل، زما دښمنانو باندې نور وسنه کړه، خپل ځان په ټوټه ټوټه کړ. سبیلنا وشي کنه دا غټه مرتبه ده. ګوره دا چې الله چاته ورکینو الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. نو محشر کې به الله پاک د مجاهدینو، د القاعده، د فدایانو او د قرباني ورکون خلکو به الله پاک به دې سفارش کوي. الله مولانا بجلیګر دا وایي مولانا بجلیګر دا خبره کوي چې الله بالته وایي چې دا زما بنده چې دا په دنیا کې خلکو خپه کړو،
زما د دین له وجې خفه کړی د جهاد له وجې خفه کړی د فدایي له وجې خفه کړی د استشهادي له وجې خفه کړی او موږ او تاسو خو نور کار نشته چې هم نشته نو چې فدایي ونه کړو او جهاد ونه کړو استشهادي ونه کړو سبقونه هم ډېرې ویلې غټه دوره مو کړه وړه دوره مو کړه پټکی ماشاءالله استادانو را په سر کړی د غټه دورې وړې دورې حافظان الحمدلله مدرسه وګوره امامتي وګوره هر شی پراخه دي کنه کړو شاګردان وګوره ماشاءالله اوس پر مرګري زیاتیږي پیدایان زیاتیږي ماشاءالله مجاهدین زیاتیږي دا څومره د الله نعمت ده د الله نعمت ده کنه ده د الله نعمت ده نو موږ او تاسو باید راولګېږو نو علامه قرطبي رحم الله دا خبره ذکر کوله چې په مونځ کې اصل شی خوف ده چې ده چې الله نه وډار سبب مونځ کې ولا وډارېږي ورپېږي مونځ کې دا مونځ بیا الله قبلې او کرت کې دا مونځ الله قبلې نو قرطبي رحم الله فرمایي چې اصل مونځ په دې وخت کې کېږي او هغه دعا دي په دې وخت ته په ډار کې نو په دې ډار کې موږ خو دعا ده موږ په ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص تا بندگی کو خاصتانه مستوړو اهدنا الصراط المستقیم مو ته نه غلا راوخه یا الله مولا غیر المغضوب علیهم دا ټول دعاګانې دي کنه يهود لار نه مو ساتي د امریکا لار نه مو ساتي د نیټو لار نه مو ساتي د نت نه مو ساتي د فحاشي نه مو ساتي د دنیا مال نه مو ساتي خوبونو نه مو ساتي ها دا ټول دعاګانې دي کنه مانځ کې دا نو علامه قرطبي رحم الله فرمایي چې اصل مونځ په خوف کې کېږي په کوم ځای کې کېږي او په خوف کې چې کوم مونځ کېږي کومه دعا کېږي دا دعا فورا الله قبلوي نو علامه قرطبي رحم الله فرمایي چې په دې وخت کې په سخت ډار کې الله ته مونځ کوي الله ته دعاګانې کوي الله دې موږ ته دې مفسرینو په قبر باندې الله خپل رحمتونه را نازل کړي ته موږ خدمت ولا چې کله راشي دې بل آیت راشي نو خلاصه د خبر بدیات خدا شو ور چې موږ بنه پرې دي شی بنه پرې دي د ویرې له وجنه د دښمن له وجنه د ډرون له وجنه د مرګ له وجنه به موږ نه پرې دي شی بنه پرې دي او څوک خلک چې بعد د چی لپاره موږ پرې دي او بعض د چرګ لپاره پرې دي او چرګ معنا کور کې خزه ونه ده دا خزه سمې چرګ دي چې کور کې کلاري ناسي بس او دا ورته پورته وکړه کې خزه په غړنه خطای ودې الله بندا خزه خو کمزوره مخلوق دا کور کې ته په غوسه کېږي او کله ته خوټيږي بیا و چې والا ما سره جنگ وکاو وی وهله مودا خیر چې وی وهله کور کې چې ته ډیر ور سره کېنی او بس کور کې ضرورت ته پوره کا او بور ته پوره کا کاله جامه ورته راوړه خراس کا ورته راوړه سوره ورته برابر کې خیمه ورته و چې ورته خیمه ورته ودر ونور تر ځکه نه ته جهاد کوا تبلیغ کوا دعوت کوا چې هغه باندې ګران سي چې تا هغه سره کور کې شپه ورځ ناسي هغه یو خزه زې یو خزه داښب لګي باندې راوځه مدرسې ته راسه موږ سره کېنه لګ جوړ ته عادت موږ سره چېو چې کا موږ سره د قرآن درس وره چا کېده د برابر سي چې کور ته ځي برید به ته غوړ چې ولا جهاد مې کړی ده ومن الله توفیق دا باید بسبب الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت حذر الجهاد جهاد نه ډارېدل الله دومره کړو الله فرمایي سوچ جهاد نه ډارېږي او زه ولا جهاد ځکه نه دومره بسمه که په خره دا خبره کې پړه کې دا خبر د الله فرمایي دا کسان دا بوزدل به خامخا زمړ کوم الله فرمایي سبیلنا ګوره پوه نو بوزدل خلک دی باندې الله امر راوړي خامخا راوړي خو چې کوم خیرتي خلک دي دوی ته الله چې کوم ځون ورکوي نو دا بیا بېل د غیرت ژوند نه الله دې موږ تاسو غیرتي ژوند راکړي الله دې موږ تاسو ژوند راکړي چې د قرآن خدمت وکړو د اسلام خدمت وکړو د مدارسو خدمت وکړو د خپل ملت د افغانانو خدمت وکړو د ځوانانو د سپینګرو د مجاهدینو خدمت وکړو یا الله درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله مولا يا رحمن يا رحيم ذات يا ارحم الراحمين ذات يا الله پټولو د نبی اسلام حاکم کې الله مولا قرآن په افغانستان کې حاکم کې الله مولا یا الله مولا زمونږ او د نورو مسوټور خواهشات ختم کې الله مولا دنیا نه زمونږ رټ تور کې الله مولا مال او پیسو بلډینګونه زمونږ رټ تور کې الله مولا بچونه او خواهشاتونه او پیسو نه موږ رټ تور کې الله مولا فتنو نه مو ساته یا الله مولا کفر نه مو ساته یا الله مولا نت نه مو ساته یا الله شیطان جارو نه مو ساته یا الله یا الله زموږ ټول عبادت قبول او منظور کړي الله مولا موږ د دین په خدمت کې ولاګي الله مولا موږ جهاد کې استعمال کې الله مولا او د کفارو په لخر کې چې موږ هغه سره جنگي ګو موږ شهیدان کې الله مولا همیشه د الفاظ نصیب کې چې لا